د واده نه وروسته د ښځې او د خاوند په وجود کې څنګه اضافه کیږي، هغوی څنګه غټیږي، او بیا خصوصي طور باندې د ښځې کوم وجود چې دی د هغې حصې چې کومې دي د وجود مختلف، او د هغې کوم شاته حصه چې د هغه ولې غټیږي، تاسو ته یو ډېر مهم معلومات درکوو. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو کله چې واده وشي نو تاسو به د اکثر هلک او جینۍ لیدلي وي چې د هغوی وجود ډېر غټیږي او د هغوی د وجود د شاته حصې هم غټیږي. نو د دې لویې وجې یو څو دي چې په هغې کې یو دا ده چې د واده نه پس اکثره کوم ښځه خاوند چې دي هغوی د بهر خوراکونه کوي. نو د بهر خوراکونه چې دوی مخکې نه وي کړي او بیا د واده نه پس دوی د مزو په طور باندې یو دم دا خوراکونه شروع کړي، نو دوی غټیږي او 3 یا 4 میاشتې تېرې نه وي چې بیا دوی وجود غټ شوی وي. او دویم وجه پکې دا ده چې دوی خوراک پسې سمدست کوروالی کوي، ځکه چې د واده په دغه ورځو کې دوی دا خواهش کوي چې باید ډېر ډېر کوروالی وکړي او خپل زړونه خوشحاله کړي. نو په دې وجه باندې هم کله چې دوی په مړه خېټه باندې کوروالی کوي نو د دغه مړې خېټه کوروالی انجام دا کیږي چې د دوی خېټه ورسره غټیږي او د دوی شاته حصې یا کوم شاته اندامونه چې دا غټیږي. او دریم پکې چې کوم خبره ده هغه دا ده چې د واده نه پس د ښځې دا خواهش وي چې زه په خپلو لاسو باندې ښایسته ښایسته غوړ خوراکونه تیار کړم او هغه په خپل خاوند باندې وخورم چې خاوند مې خوشحاله وي. چې کله ښځه دغسې خوراکونه تیاروي په هغې کې مختلف قسم مسالې او مختلف قسم چکنیانې استعمالیږي، نو دغه هر څه هم د صحت دپاره نقصاندeh وي او انسان دغه سره غټېدلی شي. نو دا هم یو وجه کېدلی شي. او څلورمه وجه دا ده چې د واده نه وړاندې اکثر کوم جینکۍ یا هلکان چې دي هغوی په دې سوچ کې وي چې د ژوند یو ښه ملګری راته میلاو شي، نو د دې دپاره هغوی اکسرسایز هم کوي، ورزش هم کوي. خو چې کله دغه واده وشي نو دوی ذهني طور باندې پرسکونه شي، ځکه چې دوی خو بیا د خپل د ژوند ملګري د تلاش باره کې څه سوچ نه وي. نو ذهني دغه آسودګي چې کومه ده دغه هم دا سبب کیږي چې دوی ورسره وجود غټ شي یا د وجود په غټوالي کې اضافه کوي. نو قدرمنو ډایټ پکار دی او ورسره ایکسرسایز ورزش دا په هر عمر کې پکار دی، د انسان لپاره ډېر فایدهمند ثابتېدلی شي. امید لرم ستاسو به معلومات او ویډیو خوښه شوي وي. ضروري لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې هم تاسو ته نوي معلومات نوي ویډیوګانې په وخت ضرور رسي.